نننۍ ویډیو زموږ خاص کر د هلکانو دپاره ده، نو کو تاسو سره ماشومان یا فیملی سره یې وړو سره یې دا ویډیو سکپ کړئ یا تاسو هینډ فري استعمال کړئ، ځکه چې دې کې به مونږه د بالغ حضراتو دپاره مشوره ورکوو چې نفس به څنګه غټیږي او د دې ټیړه پن یا کجي وغیره به څنګه لر کیږي، د دې ورزش به پکې مونږ ښایو. که تاسو زموږ په چینل نوی دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ چې تاسو ته د جنسیاتو متعلق معلوماتي ویډیو په اسانه ملاویږي. نفس چې دی د دې ټیړاپن کجي اصل کې دا خو څه مرض هم نه دی، څه نقصان هم نه کوي، خو بیا هم ډېر خلک د دې شکایت کوي یا د ذکر چې دی نو پوره نه ودرېدل، ښکته طرف ته سر وړل، دا بیا لږه مسله پیدا کوي او داسې د 12 نه تر 20 ساله پورې اکثره لکان د ذکر د وړوکوالي شکایت کوي. نو د ذکر موټایي او لمبایي چې دا هغه لمبایي د 4 نه واله تر 5.5 انچه پورې ده، خو چې کله دا ولاړي او موټایي د خپلې غټې ګوتې دا ډبله ګوته چې د دې عمره پکار ده، د هر انسان بیله بیلې. د دې دپاره کو چاته داسې مسلې ورزش دی، ورزش یې ډېر اسان دی، یا به داسې کار کوي چې کله هم دې متیازې کوي نو متیازې دی په یو ځای نه کوي، لږې لږې د کوي، په زور سره یې د کوي چې دی دا متیازې داسې په دقیقه سره او په پریشر سره غورځوي. دې سره دا د نفس چې کوم پټې دي د دې ډېر ښه ورزش دی. بل د ټولو نه ښه ورزش دا دی چې کله دی بول کوي نو متیازې به وکړي او بول به دی کنټرول کوي، دا د ټولو نه ښه ورزش دی. چې کله دی وړې متیازې وکړي نو بیا به غټې متیازې شروع کوي. بل ورزش یې دا دی چې کله د ریړ کې هډې د اخري هډوکي چې کوم دی د کم چې د ملا او د کوناټو د لګېدلې دی ورسره، دکه هډوکي چې دی د دې ورزش کول په دې باندې چې دی نو د زیتونو تیلو مالش کول یا د شړشمو تیلو مالش هم پې کولی شي، او داسې څنګه چې موږ رکوع ته ځو داسې رکوع ته تلل او بیا پاسېدل، دې سره دا پټې ډېرې مضبوطیږي او دې سره نفس چې دی نو دا ورسره ښه کېږي. داسې د سړي پتون چې کوم دی دا ډېر ښه تعلق ساتي، چې د کوم سړي پتون مضبوط وي نو پوه شه چې د دې مردانه طاقت په هم ښه طاقت کې وي. نو د پتون مالش کول او په دې باندې مساج کول، لکه په دې باندې لاس وال نرم لاس پې وال، که واده یې کړي نو کور والا پې وایي، او که واده یې نه کړي په خپله پې داسې لاس وال او مالش ورکول، دې سره نفس ډېر مضبوطیږي. امید دی چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ستاسو ویډیو خوښ شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. حکیم رب نواز سره رابطې دپاره فون نمبر دی 0313 94 898 حکیم رب نواز علاج کوي د حرک النساء، د جوړونو دردونه، مهرو پرېوتلو، د مرګو علاج، د بواسیرو علاج، د مردانه کمزورۍ علاج، د زنانو پټ مرضونه. تاسو حکیم صاحب سره رابطه کولی شئ. د حکیم صاحب ایډرس دی حکیم رب نواز حمزه مارکیټ پار ہوتی مردان. مونږ ته اجازت راکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د لوی الله په امان.